رحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی کہ یو نفس دا ساغشتو سیز بید اللہ دا حکم نشی مڑکے دے. انسان چی مری دا اللہ پا حکم مری یو دویم پا مقررہ نیٹا مری دا پاکی نشتا چی دا اتفاقی مڑ شو. دا اللہ پا کتاب کے اتفاقیات نشتا. دا اللہ پاک یو نظام روان دے. منتبہ یو شی اتفاقی خکاری خدا اللہ پاک دا طرف نے یو نظام روان دے و اللہ دا غخپل نظام مطابق لگیا دے. اللہ فیصلے کئی کل یوم ہوا فی شأن. مثال دا دے کہ یو زمیندار دے آغا فصلو کری پزمکہ کی جوار. دا جوار چکل لگ لویشی نو دے لگیا دے گوڑ و تکی سبوٹی اوباسی و سپری دی. چکم ناپوی انسان دے پلار تیریگی نو آغا خلین چک چک اوباسی او دے زمیدار پوری خان دی چی خمقل دا سدی پری غٹ غٹ اوباسی و سپری دی. دا سکے انپوی گی بیا چې دا جوار کله لږ غټ شي بیا پکې کوشش کوي چې ویښ کې نور بوټي دي نو هغه پرې کوي اوباسي. کم چې نا تجربه کار انسان دی نو هغه اړکې خان دی چې دا څه قمقل دی. یو خوا ورته سری اچوي خاورې اچوي بخور او بل خوا اوباسي. دا ولې دا بعضې بوټي لرې کوي او چې بیا کله دا جوار پاخه شي وگی اونیسی نو دے لو کی دانا تجربہ کار بیا ہوئی چی قمقلا خواری دی و سروکڑو چی بوٹے کامیاب شنو پرے دے کر اغتا پتہ نشتا. دتا دا جوارو دا گوڑ دا بوٹی استل او دا کٹکول دا یو دا زمیدار پوری خندا کئی او دا دتا یو ناشنا شیخ کاری. لیکن دا زمیدار پا ذہن کی او نظام روان دے اوی چی کل دا بوٹی دا جوارو زرغنشی نو دا دے گوٹ کے بدا دا بوٹی پرے کئے لرکے نو دے با ودا کئے او بیا دویم گوٹ کے باتے دا بوٹی تاوان نور کئی دا بل ور کئی باتے لرکے او بیا دریم گوٹ کے بیا دا والا بوٹی اس تاوان نور کئی دا نور با پرے کئے او چی کل کامیاب شی اس کا دی پرے نکنو سبا دا وگی ختمی گی او دا تبابش. زمیدار ذہن کے یو نظام روان دے پاغے لگیا دے. پوئے انسان چی وینو دا دیر خز زمیدار دے دا دیر خز ارغناو کرو دا دیر جوار حاصل کر نا پوئے تاغشے زمیدار قمق الخکاری ولی بوٹی یو پریدی و بل کٹ کئی او چی کامیاب شو ولی لو کئی. دقا سے دا اللہ پاک پا علم کی دا اللہ یو نظام روان دے. بعض معشوم بوٹے پر کوٹوالی کی پرے کی لکہ تجی سنگوٹ کیو داوالا بعض نمور گیڑا کی پرے کی لکہ زمیدار مخ کے نا دارو آچے چی دا بوٹے ڈوراو نخیجی اگا دا بوٹو دا ختمولا دارو آچے. بعض معشوم پر کوٹی والی کی مڑ کی لکہ زمیدار چے پر کوٹی بوٹے والی. بعض چیز ظلمی شی پرے کی چی کامیاب شی لکہ زمیدار چے لو کئی. دا مثال نور کوم دا اللہ دا فیصلو دا ساسو دا پوئی دا پارے یو خبر کوم دا غصی دا اللہ زمارون یو نظام چلے گی. چالا اللہ پاک پا معشوم والے کے مر چالا پا زوانے کے مر چالا پا بڑا والے کے مر او جن دا مرگ دا رب العالمین پلاس کی دے او دا اللہ پہ اختیار کی دے پدی وزبوں کا ایمان.
او کدی کې یو انسان شک کوي دی به ایمان نه خارجي نو مونږ ته یو شی اتفاقی ښکاري خدا الله په کتاب کې اتفاقیات نشتا الله یو نظام روان کړی دی یو نظام بنی آدم نظام د آدم علیه السلام نه ول تر قیامت پورې څوک پیدا کوي څوک وجني چاله یو ټیم چاله بل کده سو خلق نه وجلې د ځمکه کې به خلق کم ځای ځای او چې مړی کې نو بل دنیا شروع شو د یو جون ما خام شو او د بل جون سبا شو مرګ جون د خدای په اختیار کې ټیم د الله په لاس کې چې کم ټیم رب العالمین مقرر کړی دی اذا جاء اجلهم لكل امه اجل زمونږ د علماوی د امت اطلاق په یوم کېږي په دوم کېږي او په ډېروم کېږي ان ابراهیم کان امتا هر کس له هر ډلې له یو خاص نیټه ده اذا جاء اجلهم چې د دوی دا نیټه راشي د امت نه جمع والے نو هم نسبت د جمع توشي نو دا طالبان وي تقسیم د احادو په احادو کې چې نیټه پورا راشي د یو هر یو لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون دی باغ ټیمرینه مخکې والی کې دي شنه رستوالی کې دي زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جون څونه قیمتي زموږ جون قیمتي نه دی هغه قیمتي خیر د رسول الله مبارک په جون کې زموږ بس جون دی الله پاک یو لک سلیریش زرا هغه خلق چې کمو خلقو په معاشره کې کمې غلطۍ نه کولې هغه د الله د رسول الله مبارک په برکت هغه استه جوړ کړي چې تر قیامت پورې د هغوی د خپې دوړې د څوک نشي رسېدی عقل خو وایي که یو کال نور دنیا کې وي یو 2 کاله یو 3 کاله یو 4 نو ډېر نور خلق به مسلمانان شوي په دا مخ د ځمکه به یو کافر نه وی پاتې لیکن الله وی زما نظام کې به ګوتې نه وی بس 63 سال د رسول الله مبارک ټول ژوند 63 سال اسلامي دا انګریزي ته کم جوړیږي انګریزي چې حسابو کې شپېتون هم کم جوړیږي او رسول الله مبارک الله انبیاء د انبیاء مو میندې د انبیاء پلاران د انبیاء بچي سلور زامن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کدا طاهر او طیب د یو کستمن درې دا سلور بچي د رسول الله مبارک هغه په مخ کې لاړ او دا اخیری بچه ابراهیم چې کله وفات کېدی او صحابي فرمایي وی مونږ ته وی چې دوی ابراهیم له پخوا عربو کې بدا قانون چې بچي به پایلنې د پاره دیان ول ورکول غیب په ورکول په باندې کې چې ابو هوام خي او خپه مسکی عربیم خزدک وی چې دوی ابراهیم له چې ورغه دونه وته حضور پاک خوشاله چې روا به غشتو بویاو به کولاو به دونه وته خوشاله د درې ځامن مخ کې تللی بوئی به کو کولاو به او یو ورځ وی جمعات کې ناس تو استاد راغی چې تاسو راشه الله رسول ابراهیم وفات کیږي موږ ورسره شولا چې ماشومې وته روچت ک د رسول الله مبارک په غیږ کې تړقې ده او روح ته لاړ ان القلب يحزن زړه خپه کېږي زړه خپه شو رسول الله مبارک فرمایي او سترګې اوښ کې به ولا نقول الا ما يرضى به ربنا وخبر اغه کو چې زمونږ رب سوي دي زمونږ رب سوي انا لله وانا الیه راجعون انا لله دا نه چې عمل صرف د خدای موږ ټول د الله یو او موږ ټول الله ته واپس کیږو پیشي به رب العالمین ته کیږي او یو ټکی رسول الله مبارک فرمایا ان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ابراهيم منستا په جدای غمجن یو ابراهيم منستا په جدای غمجن یو غم وی صحابه یو انت یا رسول الله ته هم جاړي تا خو جلانه منع کړی دا وی دا جبه جلانه منع کړی دا د گریوانونو سری کولو د مخ وهلو جلانه منع کړی دا د زړه کې رحم راشي نستر ګناه کوي زمانو دا خبره مې په دې بنیاد وکړې یو څلور ورځې مخکې زما والده محترمه د دې دنیا نه لاړه او هغه وخت سره چې دا وفات شوه زه خو هغه وخت سره مې طبیعت ګډوډ و داسې حالات لږ بل طبیعت پې برابر نه خو ما ټولو ته مې دا ټکي ووایه چې انا لله و انا الیه راجعون
زما والده صاحبه بیماره وه، د زړه بیماره وه، د زړه چې کوم هغه رګ چې هغه وینې ته سپلای کوي، وجود ته وینه سپلای کوي، هغه رګ یې بند و. او دوستان ډاکټران الحمدلله شته دي، د هغې په واسطه اسلام آباد FIC ته او دا نور هسپتالونو ته او ډاکټرانو ته هم ډېر په محبت ډاکټرانو وکته، ټولو وی اپریشن نه ده، د اپریشن به نه کوي، بالکل نه کوي. او د دې رګونه هم دننه کمزوري دي، که موږ د رګ په ذریعه د اپریشن کوو، موږ یېرېږو چې د رګ رانه کټ شي، نو بیا به دا وینه نه بندېږي د هغې، بس مه چېړئ. خو دا د زړه مریض چې که نه دا په ظاهر کې روغ که نه، دننه نه خو پته نه لګي، د وخته ټیم پته نه لګي، خو ظاهر کې روغي، نه ټوخی شته، نه زکام شته، نه شوګر شته، نه تبه شته، ټیک ټاک. دننه د زړه مریض دی، خو د بار نه خو ټیک ده که نه. ما د شپې مونږ ښه مزېدار ناستو، روټۍ وخوړه، مونځ یې وکړه، ما ورسره خوش طبیعتي مو وکړه، ما وی مور څنګه یې، ما ورته راسې وخندل، مې چې خوشحاله شي، مې نظره دی نه کوم نن خو ډېره ښه یې. نو ما غاښونو ته یې ګوتې کړې، غاښونه یې څو غاښ خوله کې نو وی ما د غاښونو ته وګوره، ما به څوک د نظره کړي. طبیعت ټیک و. او د شپې په 2:02 بجې د الله فیصله وه، اجاب ربه اذا دعا، ته به ویم اجابت ربها اذا دعاها، بس الله وبلله، خبره خلاصه. زما زوی ورته ناست و، مې څه چلو شو، بس غږ یې نه کو، وی نه وی دا ټیک به شي که خیر بلډ پریشر ښکته پروتی دی، ټیک به شي. ما وی بس پریشر باندې پروتی دی، خو چې خپې والا تړلې نو د پوه شم مې تاسو بس وی 15 منټه کې لاړه. زما دوست دی ډاکټر ریاض انور صاحب بل ود راغلی و، د زړه سپیشلیسټ دی، د زړه هم او وسکولر د دې رګونو سپیشلیسټ دی، یوازې زړه نه دی، زړه کې دننه اصل د رګونو سپیشلیسټ. نو ما ته وایي چې زما مور زما مخکې وفات شوه، زما مور، ما سره مشینونه پراتو، دارو پراتو، ډاکټران موجود، بره ګوته ونیوه، خو به د الله فیصله نه. ما ورته څه وی، مې ډاکټر صاحب زما خو د ایمان دی، که لقمان حکیم صاحب مې ولا راوستوي نو مې د مرګ نه نشو بچ کولی. دلیل څه دی؟ هغه ځان بچ نه که ما به څه بچ. هغه ما ته وی بیا که دا ډاکټرۍ او په آلاتو بچ کېدی، ډاکټران ولې مړه کېدی؟ زما نو دا ایمان دی. خو صرف دومره ده چې هغه زړه چې دی نو دردمني والقلب یحزن، سترګو نه اوښکې ځي، او هغه دومره ده چې ان علی فراقها یا اما لمحزونون. مونږ وایو چې مورې مونږ ستا په جدایۍ غمجن یو، دا غیر اختیاري زړه له خامخا راځي. هغه خبرې د هغې یادېږي، ما ته نن هم کسان وي ته ناجوړه مې نه زه جوړه یم. الحمدلله دا الله دا سوال کوم چې رضا بالقدر، چې خدای ستا په تقدیر مونږ راضي یو، مونږ له به د استقامت راکړي. او مونږ خلکو ته وایو، نصیحت کوو، خلکو ته وایو، خو صرف د هغې خبرې، هغه د مینې خبرې. زما مور ډېره رحمدله ښځه وه، د دې محلې د خلکو ته، د دې محلې د دې بادرخیلو محلې، د دې سیزو د محلې، د مفتی آباد د دې خلکو ته پته، دومره رحمدله ښځه. مونږ به چې پوه شو که مورې څنګه ای بچې چې تاسو ښه یې زه ښه یم، دا د هغې الفاظ چې تاسو ښه یې زه ښه یم. او په زندګۍ کې په ژوند کې د دې وال خو ډېره لویه خبره ده، د دې ستغه خبره مونږ نه ده اورېدلې. دا زه ژوند کې زما د نیکه خدمت یې کړی دی، مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، بې لوسه خدمت، پېشمني چای والا پخ کړی د کتابونه. دا خو د پښتنو د کور نه وه، امیانو د کور نه وه. نو ما ورته یو ځل مې تا هغې ورته یو کتاب راوړه پلان کې، نو دې به له در راوړه، دا کتاب راوړه زه ګورم، دا به له راوړه. نو ما ورته تا دا کتابونه په څه پېژندل چې هغه به راته یادو. وایي ما والا کڅوړې جوړې کړې وې د ټوکړې، ما به په هغې پېژندل. ما ته به شیخ، ما ته شیخ پکې څه شی دی، شیخ راوړه. هغه به شیعة اللمعات د شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه د مشکات حاشیه د هغه به یې کتله کله. نو یو پکې شیخ و، یو پکې قاري و، د ملا علي قاري شرح مرقان، داسې بل کتاب، دا به علما راوړل. هغه خدمت یې کړی، بې لوسه کړی،
او قسم درته زه په دې خبر به وخورم جومات کې داسې چې زما نیکه ته یې خوشحاله تللی زما والد صاحب سخت مزاج او د محلې خلکو ته پته د هغې بیلو څه خدمت کړی دی چې هغه ته خوشحاله ته تللی او الحمدلله ډېر عمر خدای ورکړه دا عمر د هغې دپاره ډېر 80 کاله عمر ډېر شی دی الحمدلله کم و بیش او عبادت گزار هم و د خدای پاک فضل دی حج هم پې الله کړی و حج هم تللی ده الحمدلله نو زمونږ په غریبه غریبۍ کې هغې د نیازبینتوب ژوند تېر کړی دی بیګام زما خویندې ناستې وې مې هغې وې د نیازبینتوب ژوند یې تېر کړی په دې غریبه غریبۍ کې الحمدلله خو زما وروڼو بنیادي خبره تاسو ته دا کړم چې مور لوی نعمت ته قدر وکړئ چې د چا جم دی بس دا تاسو ته وایم چې د چا مور تلې ده که نه یو خو داسې مور چې په فالج پرته نو خلک خیر یې په دې کې وي چې وفات شي کړېږي که نه نو خلک وایي خدای دې پرې رحم وکړي هغه پلار چې هغه په فالج پروت وي هیمریج شوي یا داسې د کینسر مریض تکلیف یې وته نو دا وارثان بیا غواړي چې دا اوس وفات شي ولې دا نه چې ګنې مورې بدي شي کړېږي د هغه کړو ته ګوري یو هغه مور ده چې هغه د دې بیمارو سره نه یې ولاړه شي وفات شي زما وروڼو تاسو ټولو ته زه دا نن په دې د دې خپلې والدې د تعزیت په بنیاد تاسو زما دوستان یې زما وروڼو یې شاګردان یې مقتدیان یې او چې څوک اوري په بار ملکونو کې یو ځای بل دی دا پیغام تاسو له میسج در کوم دا ذهن کې واچوئ چې د چا مور جم دی وي نو قدر یې وکړئ ګورئ که د نه لاړه پړه به سوري شی پړه پړه به دی سوري را شي زما پړه چې زما د والدې غشې ولګي زه په دې زما ایمان دی چې الله فیصلې درست دي الله په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږو د ایمان دی چې په خپل ټیم ده د ایمان دی چې دا یو سیکنډ نه شو رستو کې دا هم پې خوشحاله یم چې مرګ خدای داسې مرګ ورکړه چې داسې مرګ باچانو نه داسې جنازه وشوه الحمدلله په ډېر لږ وخت کې ما د شریعت مطابق کار وکړو تاسو هم داسې کوئ بڑی بنی سارا وے ما 9 بجے یادولې خو وی چېرې قبر نه تیارېږي نو لس موږ نه لکېده لیکن تاسو ولیده چې مقبره د خلکو نه ډکه او چا خبر کړ الله خلک په دې ګرمۍ کې او هر سړی په اخلاص راغلی دی دې ټولو خلکو له خو زه جنازو له نه یم تللی نه دعاګانو له تللی دا په اخلاص داسې مرګ داسې عزت خدای په هغې لپاره مرګ ورکوه علما او طالبان او عوام او د کلي او د مهرې او د ګرد و نوا خلکو چې کم عزت راکړه نو زه نشم ویلی زما د مور په قبر کې زما مور ته زما سترګې د مرګ نه پس اوچتې کړې دی خلک دومره عزت زما مور له خدای ورکړه او بیا پرونه نه پوره چې دنیا راوچتې ده او علماء کرام راغلل او د بونیر نه او د سوات نه او د دیر نه او د پیزو او کی مروت نه د علماء وفدونه راغلل هر قسم خلق راغلل او خلق واغه سوکل چې ما څومره شاګردان دي هر یو وی ما ولا ختم کړی دی یو ختم نه بشپګو شلو په 200 ماشومان ما قران ولا ویل څونه ختمونه شو یو کثرت نه وی دا زما شاګردان تا بیان اوري خوشحاليږي روزانه به یو ختم کو یو کس پرون یو پولیس والا یو سپی د مردان راغلی خپل خشتګي رواده قسم د تخرم د الله په ذات وجستا یقین راشي ما 74000 کرته کلمه طیبه ویلې ده 74000 مخکره مې شروع کړې و ما سوال دي توبه خل د محافظ عبدالسلام سوي یو لک په کور کې ختم شو د سورته د کلمه طیبه دا مونږ وبخلې ورته دا ختمونه ورته روان دي ادمه د مور له خدای ډېر عزت ډېر زیات عزت او تاسو ته پته نعت خوانان مداحین هر یو په اخلاص راځي نظمونه تلاوت قاریان په اخلاص تر د پرونه پورې دا تلاوتونه او دا خلق په محبت او په مینه راغلي دي لره لره زین قسم په خدای کما په جندل په اخلاص دا اخلاصي په بدل چې څوک دی هغه خدای لپاره نه د به بدل د دنیا رااله او دا دعاګانې د ما والدې ته وکړو د ما والدې له خدای په مرګ ډېر لوی عزت ورکړ زما د وفات نه پس خدای ډېر لوی عزت ورکړ او کو خدای مال ایمان نصیب کو تاسو له خدای ایمان نصیب کی قیامت پر ورځ به زما
والدې ته چې تاسو مال کم عزت دي شاګردانو دوستانو راکنو زما سترګې به ورته اوچتې لیکن زما وروڼو هر څه حق دي ډېر د برکت جوړ ډېر د عزت جوړ ډېر د عبادت جوړ په ژبه د خدای ذکر د شپې د صورت حشر آیتونه د عرض د هغې زما یقین دی چې الله به رحم کړي زما مور رحم دله وه او الراحمون یرحمهم الرحمن کوم انسان کې چې رحم وي رحمان په هغه رحم کوي موږ هم د الله نه دا سوال کوو او تاسو به مو سره امین وایئ چې زما مور کې رحم ډېر زیات ډېر رحم او ستا پیغمبر فرمایي الله چې په چا کې رحم وي زه پرې رحم زما په والدې الله رحم او چې ستاسو د چا میندې وفات دي پلاران هغې ټولو دې خدای رحم وکړي موږ ماشومان دې میندو لوی کړي نو هغې له خدای ډېر عزت ډېر لوی برکت ورکړي خو زما وروڼو دا زموږ ایمان دی چې همدغه ټیم نه زیاتېده نه کمېده خو څنګه چې رسول الله مبارک خپل بچي ته فرمایي ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم ستا په جدایۍ موږ غمجن یو دا ټکې دی چې موږ د خپلې والدې په فراق غمجن یم ماړه سورې دی سورې ماړه سورې زما د والدې خوږې خبرې مینې الفاظ ما ته یادېږي خو د الله کار د خیر او د برکت موږ د الله نه د الله په فیصلو خوشحاله یو کوئی انسان دی داسې خبره مې د خولې نه وتي چې هغه د شریعت موافق نه د الله د خوشحالۍ نه د الله د خفګان ستاسو په مخکې د توبه وباسو زه معافي غواړم موږ وایو چې زموږ الله خوشحاله وي موږ به خوشحاله یو زموږ رب خوشحاله وي موږ به خوشحاله یو زموږ لوی ژوند خو زموږ د الله سره دی دا لږ ژوند د بچو سره دی دا لږ ژوند د وروڼو سره دی رشته دارانو سره لوی ژوند د چا سره الله سره دی نو چې الله خوشحاله موږ خوشحاله یو چې الله خوشحاله دا پیغام زه تاسو نه درکوم چې چا نه مور خفه او زما دا بیان اورئ نن به ځای مور به خوشحاله وی پلار خفه خوشحاله وی معافي به غواړئ د مور نه د هغې په سختو به صبر کوئ غیږ کې به ورته سر ایږدئ معافي به غواړئ د مور نه د پلار خفه پلار نه معافي به غواړئ الجنة تحت اقدام الامهات د مور د قدم لاندې جنت ته او الاب خیر اوسط ابواب الجنه اي خيرها پلار د جنت بهترین دروازه ده نو د مور په الپ قدر پوه شي چې دا سلګي و یو دا نه لاړ شي او دا ته قبر ته ورکوزه کینو تا ته پته به زه تاسو ته قسمیان دا خبره کوم په دې منبر ناسته چې داسې بعضې موقعو کې به زما زړه کې دا راغله که زه ځان ته دعا ونه کړم زما مور ما ته دعا کوي یقین په خدای که ځان ته دعا ونه کړم پروا نشته زما مور ما ته دعا کوي کور نه چې بچي وځي نو مور لپې اوچتې کي هغې پورې مور پریشانه چې دا بچې کور ته نه راغلي هره مور ګوره زما وروڼو هره مور داسې ده او لپې لپې دواګانې در پسې دا مور در رسېږي زمونږ په هندوستان کې یو ډېر لوی عالم او یو بزرګ انسان تېر شوی دی خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه اجمیر شریف تاسو ټول نوم به اورېدلی اوس خو خیر هندوستان ځان لدی په خوا هندو پاک نه مشران به ټول تلل اجمیر شریف ته ډېر لوی سړی تېر شوی نو یو ځل یې مور نه په چا خپوی چاپي کوله زور یې کو ما چې به خپلې والدې صاحبې له چاپي چې ته کوله که نه نو زما لاس پې ونیوي نه بچې ستړی به شي الله اکبر ما به زور کو نه بچې ستړی به شي څونه مزل دی وکړو کم ځای نه رالی ستړی به داسې رحم دی لري نو زما وروڼو چې زور یې کو نو دا مور ورته وایي معین الدین بچې خوشحاله نه نن ډېر خوشحاله نه وی مورې ولې به نه یم خوشحاله وی زه چې د هندوستان مشرقي او د بنګلادیش په سفر تللی وم نو مورې یو ځای کې اویا زر راځي بل ځای اووه لکه راځي اووه لکه کافران خدای زما په لاس مسلمانان کړل
یو ځای کې اووه راځي بل ځای کې اویا لکه راځي اویا لکه بدعمله خدای پاک زما په لاس توبهګار کړل ما سره بیعت وکړه خوشحاله باندې نو مور ورته وی معین الدین دی کې ستا څه کمال دی دا زما کمال دی ټول عالم مو بزرګ مو وی مور دا براته نن خامخا وی چې ستا څه کمال دی ځکه شپې مارونه کړې پیاده مزلې ما وکړې گشتونه ما وکړل جمعات کې تقریرونه ما وکړل وعظونه ما خلکو ته وکړل دا ما ستړی شو ته کور ناسته او د زړه د درد تقریرونه او بیانونه ما خلکو ته وکړل لمې شین شو او ته د ما برکت دی مور ته معین الدین بچې او سو خبره ذهن کې واچوا وی دا ستا نه ځانه ما دا خدای فضل دی خدای ما برکت وی تا چې دا څومره خلکو د سرنن بیعت کو مسلمانان شو نیکان شو دا ستا د علم د برکت نه دا علم چې تا کړی دا ملغلره د نه جوړه کړی دا خدای جوړه کړی دا خدای ما برکت ته چې ماشوم وې نو برقه په سر به په کوڅو کې در پسې زه ګرځېدم چې خدای زما بچی معین الدین لوپر نشي الله زما بچی ګنده نشي خدای زما بچی مدرسې ته تلې که نه تلې ته چې به ووتې لوبو ته ما نه پرېښې زه به لوپټه په سر برقه په سر په دې کوڅو کې در پسې ګرځېدم ما مدرسې ته بوته علم مې در باندې وکړ بیا مې مشایخو سره کېنولې تصوف ته دا ټول زما برکت دی وایه که نه که زما دا محنت نه وي نو ته به په لوپر به وي ماشوم ضایع شوی به وي برباد به وي وایه یو مورې دا معنا دا نه چې دا ملغلره جوړه ده دا عالم نه جوړ دی دا بزرګ او دا خلق دله نه دا زما تربیت دې کړی دی چې ما نه وی کړی تا نه به لوپر جوړو ورچه د ډېرو خلکو بچي چې مور خیال نه یې ساتلی څوک پوډریان دي او څوک نشیان دي داسې ده که نه او دویمه وره دویمه دا وره بچې معین الدین چې ته د کور نه وځې نو زه مصلې ته وخېږم لپه لپه دواګانې در پسې روانې دي خدای دا ستا به زما بچې ستا په لاره کې وه ستا د دین دپاره خدای د ده په لاس و کافر مسلمانان خدای د ده په لاس و بدعمله نیکان کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکه وینا ده چې یو څو دعاګانې خدای قبلوي یو دعا د مور او پلار د بچي په حق کې ده معنا اشې لاړ پلارم لاړ او مورم لاړ تا لاړه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې کله مور وفات شو نو اشرف علي ختم اشرف علي لاړ نو چا ورته وی صاحب دا دې څه وی ته خو جم دی وینا اشرف علي لاړ وی څه مطلب شو را دې خبرې وی ګوره ما ته تاسو څوک مولوي صاحب وی څوک شیخ صاحب وی څوک پیر صاحب وی تاسو کې څوک داسې چې ما ته اشرف علي وی زما مور به ما ته اشرف علي دلته راشه اشرف علي دا کار وکړه اوس دا اشرف علي د لفظ د وینا زما مور وه مور لاړه اشرف علي لاړ دقسې زه ویم ما ته چې خلک اواز کوي څوک ملا صاحب وي څوک مولوي صاحب وي څوک شیخ صاحب وي څوک مفتی صاحب وي څوک قاري صاحب وي څوک ملا صاحب وي په نامه خو ما ته څوک نه وایي دا آواز به ما ته مور کوي ادریسا محمد ادریسا بابا ختم دا پلار او د مور دعاګانې دواړه لاړې ما د حج ته تلم کو عمرې ته تلم نو ما ته پلانکي ته دوا وکړو بچې ښه نو ما ته ورته کې که نه کې یو زه خو قسم په خدای دا عبدت قسمیان ویم ما په دغه سفر کې به وی خدای زما مور چې څومره دعاګانې کوي قبولې کړي زما د مور د زړه ارمانونه پوره کړي بس ما هغه کوي که نه په هغې به مې حواله ورکوله هغه لاړه هغه قصه اوس نو معین الدین دویم دا چې زما لپه لپه دعاګانې در پسې در روانې دي او درېیمې ووره معین الدین ته وی زما کمال دی ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې پروت او ما پی در کول نو داسې وخت په ما نه دی تېر شوی چې تاله ما بې اودسه وخت کې پی در کړی دی ما به اودس وکړو نو ته ما سینې ته واچولې نو تا د اودس والا ښځې پیس کړي دي دونه ځکه خدای برکت تله درکړي وایه ستا برکت دی که زما زه خو هېڅ شی نه یم زه خو یو طالب غوندې شی یم زه خو یو چڼې حیثیت هم نه لرم
خو دا ظاهر کې چې دا کم ډول ډال د خدای په نسبت به وي کني خو ظاهر کې جا تاسو سوینه دا زما د باباجي مولانا شاه صاحب رحمت الله علیه زما د والد او زما د مور د دعاګانو نتیجه ده بس دوست په دې یریږم چې خدای مور خلاړه هغه دعا ختمه شوه هغه د قبولیت زما چې کم دعاګانې وي زما د مور هغه سلسله ما پسې بنده شوه تنبو لګېده ما پسې او چې کله به زه ورغلم کېناستم او تاسو ته م ویم او د مور مخ ته به خوشحاله نظر وګورې ته مو خاندې هغه مو خاندي د یو حج ثواب تا ته میلاوي هغې نه محروم شو خیر و خلاص زما رڼو خلاصه د خبرې تاسو ته دا ویم ما نن بیانم نه کو نه مې کولی شو مې د دې ملګرو سره بس یو دوه درې ټکي ویم تاسو ته دا درخواست کوم چې د چا مور او زما مور بیا لور د چا وده حاجی عبدالرحمن بابا لور و چې هغه دېر څلوېښت کاله په حرمینو کې تیر کړي دي او په مدینه منوره کې به اعتکاف ته ناستو دا لور به په دعا کې نه یاده کړې زه به یاد القسم په خدای ما ته به عبدالرحمن بابا جي حاجي صاحب رحمت الله علیه به ما ته بچې تا ته ډېرې دعاګانې نو مسجد ته کوي نو لور ته به نه کوي زما رڼو تاسو زما دا پیغام دی چې د چا هم میندې دي نو قدر یې وکړئ ښه چې ورشئ مسکۍ شئ ورته او هغه هم ځان ته مسکۍ کړئ نو مفتو کې به د حج ثواب وګټئ دعا ته اخلئ خفه کوئ ما او چې لاړ شئ مور د نه لاړه نو بیا به ته پته ولګي چې د ما غشې د ما په زړه لګي زړه مې سورې دی او که سورې نه دی نو الحمدلله دا ټول د خدای پاک د طرف نه فیصلې دي زه هغه خلک چې چا په جنازه کې شرکت وکړم د هغوی ډېره شکریا ادا کوم الله دې خوشحاله کړي الله دې په یو قدم اجرونه ورکړي او قبر او خدمت چې چا وکړ نو هم الله ته پته ده چې دومره دنیا وه چې په لپې خورې غورځول خدای پاک دې هغوی ما خو د چا قبر نه دی کنستی او نه زما بچی چا قبر کنستی شي خدای پاک دې هغوی له د اجرونه په دواړه جهانه ورکړي او تر اوسه پورې چې دا څومره دنیا تعزیت لرو چلیدله داسې خلک زه نه پېژنم په محبت راغلي دي او زمونږ بعضې وروڼه دي د دې کلي بعضې زما دوستان دي د هغوی بچي دي شاګردان د هغوی بچي چې دا بې لوسه خدمت وکړه دا درې څلور ورځې سهار نه ماسخوتنه پورې الله دې د غمونو نه وساتي الله دې خوشحاله کړي د ټولو زه شکریا ادا کوم چا مینه کړې د چا ټلیفون کراچۍ نه د یو ځای بل ځای نه غټو غټو علمو ټلیفونونه وکړل بار ملکونه دوبۍ سعودي له نه اوس هم ټلیفونونه وشو زه د ټولو شکریا ادا کوم زما اواز چې څوک اوري او ما ته ټلیفونونه کړي دي پیغامات یې را لېږلي دي د ټولو شکریا ادا کوم ټول له خدای جنونو برکتونه ورکړي څوک چې راغلي دي په یو یو قدم د خدای ټولو له اجر ورکړي خدای دې خوشحاله کړي او زما وروڼو یو خبره به وکړم چې د ستاسو د کړاو دپاره زه خوشحالېږم ستاسو د کړاو دپاره چې اسلامي تعزیت 3 ورځې وي 3 ورځې پرون پوره شوې دي او نن خو د جمعې ورځ به نو چې زموږ مقتدیان راځي نو دې نه پس زه چاله تکلیف ورکول نه غواړم هېڅوک دې دا تکلیف وکړو بالکل نه کوي بس دا دې کوي چې د ما والدې صاحبې ته د غایبانه دعا کوي که یو 3 ځله سورې اخلاص وایي او ثواب بخي دا به ډېره ښي بس دا د خوشحالۍ خبره ده او اوس هم چې څومره دوستان راغلي دي یو اجتماعي دعا به وکړو که خیر انشاءالله او زه تکلیف نه ورکوم انشاءالله دا ما ته قبول دی ما ته ټولې قبول دي که څوک راغلی دی هم قبول نه دی راغلی لکې همدردي رسو در نه بدي راغلی هم ما ته قبول دی او زما وروڼو یو اخیري خبره کوم په دې شیرپو کې د ما ډېر قریبي دوستانو دوه وروڼو ابرار حاجي صاحب او تحمید جان حاجي صاحب دواړو وروڼو دوه ځان له کور جوړ کړ زه یې بوتلم چې بنیاد یې ښود چې کله تیاره وبویتلم وګوره چې تیار یې که بویتلم ډېرې پیسې پې ولګولې دا زما دا مې د ورور د حجره غټ کور داسې نیم کنال کې یا څه نیم کنال کې ځان له داسې رور له حجره لیکن یو ورور ما بل ورځ وفات شو نن یې را پرون یې بل ورور وفات شو هېڅ پاتې نه شو یو مور ده او که څه خویندې وي دغه پاتې شو نور هر څه بند ختم بس الله ښه پوهېږي زموږ دلته اقبال حسین باچا صاحب د غزګي د هغه بچی اشفاق هم وفات شوی دی نن زموږ په دې 4 کې پلې محمود حاجي صاحب والد هم وفات شوی دی
دعا وکړئ چې الله پاک د ټولو مغفرت نصیب کړي. زمونږ په دغه کې په د کاټلنګ علاقه کې زمونږ یو ډېر لوی عالم دی، مفتی امداد الله صاحب دامت برکاتهم دارالعلوم نیو ټاون کې هلته کې مفتی دی او عالم دی. د هغې همشیره خور وفات شوې وه، شپږمه ورځ یوه بېګا مالت تعزیت ته راغلی دی. زما د والدې سره د ټولو الله آخر خوشحاله کړي، الله یې د قبر انوار نصیب کړي او الله تعالی درلل. خدایا دنیا کې خو به بیا هم څه ناڅه زوی بالغ کې دي ستن به وایي مونږ خو اوس نه شو رسېدی. الله زما والده دا ټول تعالی خدای درغلی دي، اوس یې ته مالې خدایا که څه تقصیرات غلطۍ دې شوي الله ته یې معاف کړي، الله معاف یې کړي، الله معاف یې کړي او الله قبر د ټولو قبرونو ده د جنت د باغچې وګرځي، قبرونه پرې رڼا کړي الله. د چا چې میندې مخکې وفات دي پلاران ټول د خدای وبخي، د ټولو د الله په قبرونو انوار نازل کړي او د ټولو په قبرونو کې د خدای رڼاګانې راولي او مونږ ته هم دعا کوي چې خدای صبر راکړي. د چا چې مړي وفات شوي دي پلاران میندې بچي ټولو د الله صبر ورکړي او چې څومره بیماران د الله د شفا ورکړي. څومره دوستان چې رالل زمونږ د والدې صاحب قبر کې خدمت وکړه، جنازه کې وکړه، تعزیت لره تر ننه پورې خدای په یو قدم اجر ورکړي، د لوړ شان مناسب اجر ورکړي، د خپل لوړ شان مناسب اجر ورکړي. مونږ بدل نشو ورکولی، ته وله بدل یې ورکړي. ډېرو دوستانو ټیلیفونونه کړي دي، میسیجونه را لېږلي دي، بار ملکونو کې دعاګانې کړي دي. الله د هغوی هم د هغې اجرونه برکتونه عافیتونه ورکړي. تاسو د الله ټول خوشحاله کړي. او زمونږ د محمد عمر کاکا انګور هم بل ورځ وفات شوي وه، هغې ته هم دعا کوي چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي. څومره مردګان دي خدای دې ټول وبخي. تاسو ټول د الله خوشحاله کړي. او زما ورونو چې د چا میندې جمدی دي خدای د خدمت توفیق د بچو نصیب کړي، پلاران جمدي دي د خدمت توفیق الله نصیب کړي او چې مړي قبرونو له ځای والا او دعا ورته کوي الله یې قبلوي. رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي، خدای زمونږ ایمان نصیب کړي. خدای ستا هر کار د خیر دی، مونږ په خپل خیر او شر نه پوهېږو. مونږ نه خبرې داسې وتي چې هغه ستا د رضا مطابق نه دي، مونږ معافي غواړو، مونږ معاف کا، مونږ معاف کا، مونږ معاف کا. زما دا ټول مقتدیان دوستان دا چې لرې لرې ځای نه راغلي دي په یو قدم والا خدایا اجرونه برکتونه عافیتونه خوشحالی ورکړي. آخر وخت کې په خولې دغه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.